سلام مینه او درناوی تاسې ټولو هغولو او هغلو زده کړیالانو خویندو ورونو ته انشاءالله ټول به خاص دی او د صحت جامع مبردنه یو ځل بیا ستاسې ورور صفت الله سحر په یو مهمه موضوع کې تاسو ته حاضر شوی یم هیله لرم دغه موضوع ستاسې لپاره د نوي نوښت سبب وګرځي دا چې دا موضوع څه دی زما سره پاتې شي په اړه باندې معلومات ټول همدلته زما سره واورئ د نن ورځې په درس کې تاسو ته څه پېژنم ویناولي او د هغه څه شي اهمیت په ټولنه کې شاید د وینا په اړه باندې تاسو ډېرې خبرې اورېدلې وي ځینې ویناولي چې دی یو ډول تعریف کوي ځینې وینا یوازې دې ته وایي چې یو شخص راتلل د مخاطبانو پر وړاندې او هغوی ته یو ډول بیان کولو ته چې دی وینا ویل کېږي خو دغه وینا کله جالبه کېږي د دې وینا ارزښت به څه کې دی او موږ ته څه کول پکار دي چې د وینا د ښه ترسره کولو لپاره یې ترسره کړو دا چې چونکې مجازي کلاس دی زه تاسې ته په آنلاین ډول باندې دغه درس درکوم یوازې د ویناولۍ هغه د ترسره کولو مهم څه چې پکار دی هغه تاسو ته ترشریح کوم نو تمرین کول په څنګ کې د وینا کولو هغه لارې چارې خپله ځان ته برابرې کړئ لاړ شئ په یو ځای کې خپله بیان وکړئ تر څو هغه څه چې څه ما درته ویلي دي روزانه درس تعقیب کړه او هغه د درس اړوند مطالب راواله په خپله کتابچه کې ولیکه او د کتابچې نه وروسته په ځان باندې څه کړه عملي کړه راځمه د وینا په اړه باندې تاسو ته لومړی تعریف کوم وینا څه ته ویل کېږي وینا کول چې دي دا د خبرو کولو یا د خبرو اترو یوه ټولګه ده چې د ویناوال لخوا چې دی مخاطب ته وړاندې کېږي یو ځل بیا ویناولي یا وینا چې دا په خپله د خبرو اترو یوه ټولګه ده چې ویناوال لخوا نه مخاطب ته وړاندې کېږي انشاءالله په تعریف باندې به مو سره خلاص شوی وي اوس د وینا په اړه باندې ځینې نظریې شته دی چې د ځینو نظرو په هکله باندې خلک یا عالمانو څه ویلي دي هغه هم د تاسو سره شریکوم چې خپله پوهانو دا وینا څه ډول تعریف کړې ده او د وینا په ارزښت باندې خبره کړې ده چې مثلا وینا څومره اهمیت لري په ټولنه کې د دې د جملې څخه اولنی څه شی دی اولنی موږ او تاسې څه شی لرو هټلر لرو تاسې به ډېر د هټلر په اړه باندې چې دی معلومات لرئ شاید ځینو کتابونه لوستي وي او د هټلر په اړه باندې داسې نظریې د ځان سره لري چې هغه یو ډول وحشتناکه څېره پېژني ځینې فکر کوي چې یاره هټلر یو داسې شخص دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د ده نه بل غټ ظالم نه و ځینې یو ډول مفکورې د ځان سره په ذهن کې لري ځینې بل ډول مفکورې د ځان سره په ذهن کې لري خو اما د ویناولۍ په هکله چې هټلر څه ویلي دي موږ د هغې په ژوند باندې خبرې نه کوو او نه د هغې د ظلمونو په هکله تاسې ته معلومات درکوم یوازې د ویناولۍ په هکله د هټلر نظریه څه ده دا تاسو ته پېژنم زما هدف دلته دی راځمه هټلر وایي دا زما د وینا برکت دی چې خلک مې ځان ته متوجه کړه او زما افکارو پراختیا وکړه یو ځل بیا یې ویم هټلر وایي زه ګمان کوم چې دا زما د وینا برکت دی چې خلک مې ځان ته متوجه کړه او زما افکارو چې شي وکړه پراختیا وکړه د هټلر په اړه باندې یو بله خبره تاسې به وایئ استاد محترم هټلر خو چې دی د وخت یوازې جنګي سالار تېر شوی دی څنګه د ویناولۍ په اړه تاسې خبرې کوئ هټلر دا خپله چې دی د جرمني یا په آلمان کې چې دی د پوځ په لومړي سر کې چې دی رئیس و په لومړي سر کې یو عادي عسکر و بیا د عسکر نه وروسته دا تر رئیستوب رسېږي او د رئیستوب نه وروسته بیا دا څه کېږي دا په خپله د څه شی کېږي د پوځ لاسپیکر ته ځان رسوي چې د پوځ لاسپیکر څه دنده لري د عسکرو خبرول دي په وخت سره تر څو خپل تمرینات په ښه شکل باندې ادا کړي کوم امر راغلی وي بل څه راغلی هغه څه شی کې سرتېرو ته بیان کړي نو دې هټلر وشو کولی په لږ وخت کې د آلمان د عسکرو دپاره څه شی وکړي ځان ور ورسوي هغه لاسپیکر ته ځان ور ورسوي هغه لاسپیکر چې د هغې نه به روزانه چې دی بیانونه کېده د ملک د حاکم حکمونه به خپله هغه څه چې وو دا د هټلر په خوا ترسره کېده انشاءالله د هټلر په اړه باندې نورې خبرې بیا دا په نورو درسونو کې کوو اوس یوازې د هټلر په اړه باندې مې درته لومړنۍ خبرې وکړلې بل د سټیفن لوکاس په نوم باندې یو عالم دی چې دا خپله یو برطانوي عالم دی دا عالم چې دی د خپله د وینا په هکله باندې ډېرې ښایسته خبرې ترسره کړي دي دا وایي وینا
کول چې دي یا ویناولي چې کوم ده یا وینا چې کومه ده دا په خپله د ارتباط یوه ښه وسیله ده. ډېره یوه جالبه خبره ده، ډېره په زړه پورې خبره ده. راځم سټیفن لوکاس ته تاسې وګورئ څومره جالبه خبره کړې ده. وایي دا وینا چې ده دا د څه ده د ارتباط یوه ښه وسیله ده. که چېرته تاسې غواړئ په نورو باندې ځان وپېژنئ یا نورو سره ښې اړیکې ولرئ نو څه شی وکړئ؟ د وینا کولو لپاره زړه ښه کړئ، ځان نه یو ښه ویناوال جوړ کړئ. سبا یو ځای کې چې دی تاسې یوه ښه وینا کوئ، د دې وینا په واسطه باندې تاسې څه شی کوئ؟ د خلکو سره ارتباط پیدا کوئ، د پوهنتون د رئیس سره پېژنئ، د خپل داسې یو استاد سره چې ستاسو سره اړیکې جوړې دي هغه مثلا نه وي جوړې، هغې سره شاید ستا اړیکې جوړې شي. داسې یو څوک چې مثلا ته نه پېژنې خو په هغې په اړه باندې څه شی کې معلومات حاصلوې. دویم د میچ په نوم باندې عالم دی چې دا خپله د امریکایي عالم دی. دا څه وایي؟ دا وایي وینا کول چې دی د شهرت یوه ښه وسیله ده. څومره په زړه پورې خبره ده. تاسې به په ورځني ژوند کې هغه څوک پېژنئ چې هغوی ښې ویناوې ترسره کړي، که هغه په نړیواله سطحه باندې د کور دننه یا په افغانستان کې یا مثلا په یو ولایت کې په یو ولسوالۍ کې او په یو قریه کې. دا به تاسو ته خپله پته ده چې چا ښې ویناوې ترسره کړي د ده په اړه باندې ډېر معلومات د ځانه سره لري. نو څوک که غواړي چې ښه وینا ترسره کړي او غواړي چې په نورو باندې ځان وپېژني نو څه وکړي؟ هغه د ویناولي ترسره کړي. څه شی کوي؟ هغه د ویناولي ترسره کړي. تر ټولو مهمه دلته یوه بله ځانګړنه چې دا هغه عالمانو ذکر کړې ده هغه وایي ویناولي چې کومه ده دا وایي د بشریت نه وروسته د بشریت د پیدایښت نه وروسته چې دی یوه مهمه تحفه ده. یوه مهمه تحفه ده چې دا تحفه یې ورته ولې ویلې ده؟ ویناولي دوهمه تحفه د بشریت د پیدایښت نه وروسته ستره تحفه چې دی هغه ویناولي ده. دی ورته ولې ویلې؟ دی ورته په دې باندې ویلي دي چې دا وینا کول چې دی دا یوازې د پیغمبرانو کار و، دا یوازې د پوهو خلکو کار و چې دا وینا یې ترسره کوله، د دې وینا په واسطه یې خلکو ته پیغام انتقالوه. نو څه شی دی؟ ویناولي وروسته د بشریت د پیدایښت نه ستره تحفه ده چې هر چا ته نه نصیب کېږي. امیر صاحب راغوښتل کېږي، ستر غټ نوم ورته جنرال صاحب، وزیر صاحب، حاجي صاحب، پلانکې صاحب، بستانکې صاحب. کله چې حاجي صاحب راځي بیا د وینا په ترتیب کې ترېنه څه شی کېږي؟ غلطي کېږي، خبرې اترې ترېنه غلطېږي. کله چې تاسې د ویناوالۍ په مهم اصولو باندې پوه شوئ، څه ډول وینا ښه ترسره کوو، څه ډول باید وکولی شو چې د وینا لپاره ترتیب څنګه جوړ کړو، نو دې په واسطه باندې تاسو هغه څه کولی شئ؟ ښه وینا ترسره کولی شئ. او د ښې وینا د ترسره کولو لپاره تاسې څه شی کوئ؟ درس باید زده کړئ. او که درس زده نه کړئ هېڅ کولی نه شئ کولی چې تاسې نو دا مې درته د وینا په اړه باندې مې لومړنۍ خبرې درته وکړلې. وینا مې در وپېژندله. وینا نه وروسته چې دی د ویناو په هکله د پوهانو نظریې مې درته بیان کړي چې لومړی هټلر و، د هټلر نه وروسته سټیفن لوکاس و، سټیفن لوکاس نه وروسته چې دی میچ و، او د میچ نه وروسته چې دی نورو مختلفو عالمانو چې دی د وینا په اړه داسې ویلي دي چې وینا خپله د بشریت د پیدایښت نه وروسته یوه ستره تحفه ده چې د پیغمبرانو لخوا ترسره کېده. نو یعنې هر سړی نه شي کولی چې هغه ویناوال جوړ شي. دا ځکه دا وایي دا یوازې د عالمانو او پوهو خلکو کار دی. انشاءالله راتلونکی درس به زموږ به ستاسې د ویناوالۍ په نورو برخو باندې تاسې به تمرین راسره کوئ، روزانه به درسونه زده کوئ او د درس د زده کولو په نتیجه کې به تاسې کله ښه ویناوالان شئ. دا به د نن ورځ درس او ما صفات الله صاحب ته اجازه راکړئ تر څو د یو بل نوي درس سره چې تاسو ته حاضري